چې جهان یې تماشه کې پروا نشته، بس یو زه چې ورته ګورم ګناهګار یم. ملګرو غیرتي خو دومره غیرتي یو چې د غیرت په نوم خپله خور لور وژنو، او بې غیرته دومره بې غیرته یو چې د خپلې خور لور ته خپل مال دولت کې حصه نه ورکوو. په بلوچستان کې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده، ډېرو خلکو زړونه ودردول، ځکه چې دا ډېره ناروا پیښه شوې ده. ویل کېږي داسې چې دوی په خپله خوښه باندې نکاح کړې وه، او دا ویل کېږي داسې هم چې د دې ښځې اخري وینا هم همدا وه چې ما نکاح کړې ده، چې زنا مې نه ده کړې، او دوی بیچارهګانې قتل کړل، ویې وژنل. دې ته ویل کېږي جاهلیت، ځکه چې جاهلیت په زمانه کې هم تاسو وګورئ چې نبی علیه السلام د راتګ نه مخکې به د اغیزې عربو چې کوم دي خلک د ښځې ژوندۍ ښخولې او تاسو یې وژنئ، نو تاسو او هغې د دور جاهلیت په خلکو کې هیڅ فرق نشته، ځکه چې هغوی به ښځې ژوندۍ ښخولې خپلې لوریانې، او تاسو یې وژنئ د غیرت په نوم باندې. غیرت نه دی، دا جاهلیت دی. دا کومه پیښه چې رامنځته شوې ده دا دوی ته د غیرت نوم ورکړی دی، خو دا جاهلیت دی. اصل کې که دا کار همدا څوک چې وژني دا خپل ورور، د دې به دوه درې ښځو سره ناجایز تعلقات وي، خو ده ته غیرت نه ودرېږي. خو غیرت دې ته ودرېږي چې د ده خور نکاح وتړله، ده ته غیرت ودرېږي. دا زمونږ فطرت هم داسې دی چې مونږ کوم غلط کار کوو مونږ یې په ځان نه عملي کوو چې دا زه ولې غلط کار کوم، زما زوی غلط کار کوي، الټه پرې مونږ پیسې ورکوو چې د دې تهمت نه خلاص کړو، خو زمونږ لور خور داسې کار وکړي، نکاح وکړي، د غیرت په نوم یې وژنو. نو افسوس زمونږ په حال باندې چې کومه پیښه شوې ده، ظلم زیاتی د جاهلیت کارونه دي. دا نه اسلام پورې تعلق ساتي نه موږ پورې تعلق ساتي. اسلام چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي، یو دین یو مذهب اوسه پورې دومره حقوق ښځې ته نه دي ورکړي، خو چې کوم خلک